کله چې ماشوم وم د یو داسې څه په اړوند باندې مې فکر کاوه چې له هېڅ څخه یو څه تولید سي او هغه وخت ما د دې اوبو توربین پېژانده چې که چېرته د دې اوبو ژرندې که چېرته اوبه له پاسه راځي ژرنده تاووي او ژرنده مثلا ډاینامو تاووي هغه نه برق راوځي برق باندې بېرته موږ اوبه پورته کوو هماغه په ژرنده یې راپرېږدو او په دې سره مثلا ماشین د تل لپاره دوام پیدا کوي او موږ یو اضافي اندازه انرژي ورڅخه تولیدوو او مثلا کلي ته برق ورکوو زما په ذهن کې د کلي د برېښنا ستونزه حل وه خو کله چې وروسته ما فزیک ولوست زه د ترموډینامیک له قوانینو سره اشنا شوم او زه په دې پوه شوم چې موږ نسو کولی په یو تړلي سیستم کې اضافي انرژي تولید کړو دا په دې معنا باندې چې موږ نسو کولی انرژي له هېڅ څخه تولید کړو ځکه انرژي نه تولیدیږي او نه تخریبیږي بلکې فقط شکل بدلوي دا واقعا د ما په ژوند کې زما په نظر یا په علمي ژوند کې علمي فکر کې یو ډېر خفه کوونکی واقعیت و داسې یو واقعیت لکه مثلا یو څوک چې پوه سي له خوب نه راجګېږي او پوه سي مثلا د وجود یو غړی یې کار نه کوي مثلا ګوته یې پرې سوې ده یا موټر والا بېهوښه راجګ سي یو غړی له لاسه ورکړی نن دومره په هغه اندازه باندې نه ولې د ما ژوند د ما فکر یې د ډېر وخت لپاره بدل کړی یعنې شاید تر نن ورځې پورې خو کله په دې اړوند باندې ما هېڅ وخت فکر کول پرې نه ښودل کله چې زه اقتصاد ته راغلم اقتصاد مې مطالعه کول اوس بیا هم همدا پوښتنه زما په ذهن کې وه او د تل لپاره مې فکر باندې کاوه خو په نورو شکلونو باندې او زه متوجه شوم چې په اقتصاد کې حد اقل دا قانون په دې شکل نه دی په اقتصاد کې موږ کولی شو ثروت شتمني او دارایي یا په انګلیسي کې ویلت ورته وایي دا له هېڅ څخه تولید کړو یو ژوندی مثال درته وایم په 15مه میلادي پېړۍ کې د ټولې نړۍ ټوله شتمني 250 بلین ډالرز وه یعنې 250 زره میلیونه ډالر او نن ورځ د ټولې نړۍ ټول ثروت څومره ده 450.8 ټریلیونه ډالره یعنې تقریبا 2000 برابره زیات شوی تنها 1500 کاله کې او له هغه 1500 کاله نه ورهاخوا تاسې د تاریخ په ټولو اوږدو کې وګورئ په دې اندازه باندې نه ده زیاته شوې ځینې به وایي چې دا ټول د کار و د انساني کار و زیار نتیجه و نه دا فقط زیار و کار نه دی موږ له یوې تړلې د یوې زموږ نړۍ خپله یا حد اقل د اقتصادي نړۍ یو تړلی سیستم ده تړلی سیستم په دې معنا چې موږ د ثروت توکي له بل ځای نه دي راوړي موږ له بلې سیارې نه سره زر نه دي راوړي موږ له بلې سیارې نه کورونه نه دي راوړي موږ له بلې سیارې نه ماشینونه نه دي راوړي موږ هر څه کړي له همدې ځای نه مو جوړ کړي او دا ټول فقط د انساني کار نتیجه نه وه که د انساني کار نتیجه وای له مثلا 10,000 او 20,000 کاله مخکې تر 15مې پېړۍ مجموعي کار اندازه تر دې په مراتبو باندې زیاته وه یا مثلا که تر 20مې پېړۍ وګوریم یا 19مې پېړۍ د موږ د وروستي کلونو ویلت اندازه زیاته ده نتیجه چی ده نتیجه دا ده چې په اقتصاد کې ویلت او ثروت د ترموډینامیک د لومړۍ فزیک د ترموډینامیک د لومړۍ قانون تابع نه ده فقط تاسې د کریپټو کرنسي په اړوند باندې فکر وکړئ کریپټو کرنسي تر 2008 کال دمخه چا پېژندله نه او ټول ارزښت مارکېټ 1 سنټ هم نه و او نن ورځ څومره ده
3.6 ټریلیونه ډالر. دا له کوم ځای نه راغلي؟ له هېڅ ځای نه. او ځینې وایي چې دا د همغه د الکتریسټي او د برق مصرف د کوم چې موږ د بیټکوین د استخراج لپاره مصرف کړی، نه همغه نه ده. ویلت او ارزښت له کوم ځای څخه راځي؟ د انسانانو له اعتماد، باور، خلاقیت او د دې له تصور او خیال پردازي څخه راوځي او په واقعیت باندې بدلېږي. دا یو اندازه د موږ هغه لیدلوری چې له ترموډینامیک قوانینو څخه ایجاد شوی د بدلوي. په همدې شکل باندې د مارکیټ میکانیزم په اقتصاد کې په همدې شکل باندې ده، یعنې یو اندازه لیمیټیشنز لري. ځینې شیان داسې اصلا ممکن نه دي، اصلا مارکیټ یې په صحیح شکل باندې نه کوي. یعنې هغه د ادم سمیت انویزیبل هینډ یا نه لیدونکی لاس همغلته کار نه کوي. هغه یو د مارکیټ اکسټرنالیټیز دي، خارجي بیروني تاثیرات لکه مثلا دغه د پولوشن یا د ککړتیا ایجاد چې د بزنسونو د ترمنځ د خپلو تعاملاتو له وجې نورو خلکو ته ضرر رسوي، یا مثلا ټراجډي اف کامنس ورته وایي، یا د عمومیت فاجعه. په دې اړوند تاسو خپله سرچ کولی شئ ولولئ. یعنې په اقتصاد کې ځینې لیمیټیشنز او ځینې شیان دي چې اصلا ناممکن دي چې په اتومات شکل دې پاتې شي، دوام دې وکړي او ودې غوړېږي. ولې زما لپاره په دې کې د یوې هڅې ځای و. ما د ډېر وخت لپاره په دې باندې فکر کاوه چې څنګه موږ کولی شو د افغانستان کې ځینې ستونزې او مشکلات حل کړو. لکه فرض کړه ښځې بېکاره دي یا ځینې ځوانان بېکاره دي. تا کولی شئ تاسې مثلا یو ځوان ته همداسې پیسې ورکړئ، یا ځوان ته یو کار ورکړئ چې هغه اصلا ارزښت نه لري او فقط همغه یې وکړي. لکه فرض کړه ټایپینګ، تاسې ته موجود کتاب بېرته له سره ټایپ کړي او تاسې پیسې ورکړئ مېرمنو ته، نجونو ته، تر څو یې په کار واچوئ. د اکثرو مؤسساتو کارونه چې د افغان ښځو ته د کار برابرولو اړوند و، په همدې شکل باندې و. د دغو کارونو دوه ډېرې جدي ستونزې لري. یو خو دا ده چې هېڅ آوټکم نه لري د ټولنې لپاره. مثلا فرض کړه موږ زر مېرمنې په افغانستان کې یا ځوانان چې بېکاره دي غواړو په کار یې وګمارو او دغسې یو بې ګټې کار ورکړو چې دا تاسې سافټ کتابونه بېرته له سره ټایپ کړئ او بیا یې موږ ته راکړئ. څه معنا لري؟ اصلا همغو کتابونو ټایپي بڼه موجوده ده. یعنې ټولنې ته هېڅ ارزښت نه ورزیاتوي، یعنې هېڅ ټولنیزه ستونزه نه حل کوي. او د دې لپاره هم یو داسې کار ده لکه د سیزیف غونډاری. تاسې د البرټ کامو د کامو اثر به مو لوستی، د سیزیف افسانه. په هغه کې سیزیف چې په عذاب باندې محکوم ده، هغه یو کاڼی، یوه ډبره، یوه غټه ډبره د ځمکې له د درې له تل څخه د غره پورته څوکې ته رغړوي او کله چې هلته سر ته رسېږي هغه بېرته را نړېږي، را رغړي او یا بیا جګوي او د تل لپاره په همدې بې معنا کار باندې محکوم ده. او دا بې معنا والی د هغه د کړاو لامل کېږي. کله چې یو کار تاسې کوئ او هغه اصلا بې معنا وي، هغه خپله یو کړاو ایجادوي، هغه خپله یو بې معنایي ایجادوي، هغه خپله یو بد احساس ایجادوي. اکثر هغه کارونه چې په افغانستان کې د بېکاره خلکو لپاره د کار د خلق په نوم باندې ایجاد شوي، په همدې شکل باندې بې معنا کارونه. زه راغلم د دغو ټولو محدودیتونو په چوکاټ کې، او زه د مارکیټ میکانیزم په سیستم مثلا آګاه وم. ډېر خلک به ورباندې پوهېږي، خو منظور مې دا و چې هغه لیمیټیشنز ما په نظر کې نیولي وو.
څنګه یو داسې سیستم جوړولی سو چې somehow هغه هم وي self perpetuating هم وي کار هم ورکړي با ارزښته هم واوسي یو ارزښت هم خلق کړي ټولنې ته هم یو آوټکم ولري هر استفاده کوونکي ته یو آوټکم ولري او همدارنګه هغه څوک چې دا کار کوي هغه ته هم آوټکم ولري او موږ وتوانېږو دا یو دوام ورکړلی سو یو د مینټیننس او د سسټینیبلیټي عنصر ورزیات کړو دا واقعا چیلنجي څه دی حتی په تیوري کې او دا حتی د اقتصاد په د اقتصاد علم په محدودیتونو کې هم که وګورې کېدلی سي یو سخته معما ښکاره شي ولې زما ذهن ته یو حل لاره راغله او حل لاره مې په لاره واچوله هغه دا وه چې همدا self perpetuating machine یو ځل زه په حرکت راولم مېرمنې استخدام کړو موږ تر 10 پورې مېرمنې استخدام کړې مېرمنو څه کول غږونه یې ریکارډ کول او غږونه چېرته ریکارډ کېدل کامن وایس موزیلا یا د عام غږ کوم ډیټابیس چې د پښتو ژبې لپاره د ټولو ژبو لپاره د خو موږ پښتو کې کار پیل کړ او په پښتو کې مېرمنو له خپل کور څخه فقط د موبایل مایکروفون ته او یا د کمپیوټر له مایکروفون ته همغه جملې چې په سکرین یې لیدلې ریکارډ کولې او هغه سیستم ته تلې او بالاخره پروسس کېدلې او د پښتو ژبې ډیټا سیټ چې نه جوړېدو ډیټا سیټ له هر چا سره مرسته کوي ما سره مرسته کوي د تا سره مرسته کوي د یو ساینټیسټ په حیث باندې یو کمپنۍ سره مرسته کوي د یو هغسې کمپنۍ چې هر ډول کمپنۍ یعنې هغه چې له ای آی موډلونو د سرویس په حیث باندې استفاده کوي یا ای آی موډل دی ټرین کوي د دغو ټولو لپاره او همدارنګه د بېسواده خلکو لپاره باسواده خلکو لپاره سوداګرو لپاره او د هر چا لپاره او بالاخره خپله د ژبې لپاره یو ارزښت نو موږ یوه ستونزه حل کړه هغه دا ده چې دا کار مینینګلس نه ده بېمعنا نه ده او هغه څوک چې ترسره کوي لکه مېرمنې یا ځوانان چې کار یې له لاسه ورکړی هغو لپاره معنا لري دویمه دا ده چې سوشل والیو او ټولنیز ارزښت لري یعنې داسې څه نه ده چې هغه ګټه او ارزښت یې چاته ونه رسېږي یو څوک ارزښت ورنه کړي یو والیو اډینګ هغه لري خصوصیت لري ارزښت زیاتېږي مثلا دا ډیټابیس چې غني کېږي دا خپله ارزښت ده او که حتی په اقتصادي ټرمینالوژي کې مې حساب کړو یو ثروت ده یو د ثروت برخه ده او بل څه ده له ذهنه مې ووتل نو په دې شکل باندې حتی د دې کیپیبلیټي موجوده ده چې دا د یو څه وخت لپاره موږ وتوانېږو چې هغه ته مثلا ثبات او دوام ور وبخښو هغه خلک چې غواړي ژبه یې ارزښت پیدا کړي هغه ارزښت چې دی ورڅخه په راتلونکي ممکن استفاده وکړي کولی شي دې ته یوه اندازه پیسې ورکړي ډونیشن ورکړي او دا ډونیشن هم د مېرمنو لپاره د کار خلق کول دی او هم د ژبې لپاره د یو ډیټابیس او د یو والیو خلق کول دی چې بالاخره ژبه ورسره پرمختګ کوي او د مېرمنو لپاره کار با ارزښته کار ده او کار ده چې دواړه او درآمد ده پیلن لپاره هم په ساعت $2 په نظر کې ورته نیولې خو که چېرې ډونیشن زیاتېږي ممکن زیات شي او په دې شکل باندې یو ټولنیز ستونزه هم حل کېږي پښتو ژبې ته ټول خلک د خدمت نارې کوي د چغې وږې سیالۍ یو ستونزه ده حل یې کړې راځئ یو کار دی وکړو ولې د کار کول واقعا سخته کار ده مثلا حتی که یو کوچنی ډکشنري هم تاسې جوړوئ شاید په داوطلبانه توګه باندې خلک حاضر نه شي د یوې ډلې په حیث باندې د یو ټیم په حیث باندې
کار وکړي چې دا ستونزه حل کړي او نه ممکن څوک ډونیشن ورکړي. په کلونو باندې دولتونو د ژبو د پراختیا لپاره کار کړی دی، ولې داسې یو سیستم چې هغه دی له په ټولنیز لیول باندې دوام ولرلی شي او خپله د یوه نتیجه ولرلی شي، واقعا زما په نظر باندې یو چلنج و او زه خوشحاله یم چې دا چلنج یا دا معما حل شوې ده تر یو حده په یو لیول باندې. او تاسو څه کولی شئ په همدې پروژه کې، په همدې برنامه کې، په همدې هڅه کې برخه واخلئ او همدا څرخ تاوېدونکی پرېږدئ، یعنې یو برخه واخلئ چې دا څرخ همداسې وتاوېږي د ډېر وخت لپاره او لا ډېر ارزښت تولید کړي. خدای په امان.